بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکات. د سیفټي یو نوی ویډیو سره حاضر یم. نن زموږ د ویډیو ټاپک هینډ آرمز وایبریشن سنډروم دی. په انګلیش کې دا نوم دی، په پښتو کې په اسانه ژبه کې داسې بیماری چې هغه د ارتعاش یا د وایبریشن د وجې نه پیدا کیږي. تاسو به کتلي ډېر داسې ټولز یا اوزار وي چې هغه د استعمال دوران کې لاس ډېر زیات خوځوي. لکه مثلا که څوک ډرل مشین یوز کوي، نو ډرل مشین استعمال دوران کې دا ډرل مشین ډېر زیات رپیږي یا خوځیږي یا ارتعاش پکې راځي، او د هغې په وجه باندې دا لاس هم مسلسل رپیږي. دغه رنګ که موږ ګرینډر والو، ګرینډر هم د استعمال دوران کې مسلسل رپیږي. داسې ډېر زیات ټولز دي، جیک هیمر وغیره دی، هغه هم ډېر زیات خوځي او رپیږي. دا مسلسل ارتعاش لاسونو ته ځي، او چې کله لاس مسلسل خوځیږي نو په لاس کې ډېر واړه د نروز یعنی د نیورو رګونه یا مطلب د وینې چې کوم رګونه وي هغه ډیمیج شي، او د هغه ډیمیج په وجه باندې چې کوم دی په لاس کې هینډ یا آرمز کې چې کومه ښه جي. اوس راځو هینډ آرمز وایبریشن سنډروم د دې وجو ته. څنګه چې تاسو ته ما ذکر وکړو مخکې، بعضې کارونه یا ټولز داسې وي چې هغه د استعمال دوران کې مستقل وایبریشن یا ارتعاش پیدا کوي، یا په لنډ صفحه اسانه پښتو کې رپیږي ډېر زیات. لکه څنګه چې تاسو ما ووایي چې تاسو کله ګرینډر یوز کوئ یا ډرل مشین یوز کوئ، ډېر زیات رپیږي، دی وایبریشنز ډېر زیات دي. د هغې په وجه باندې چې کوم کسان هغه استعمالوي، دی لاس ورسره هم رپیږي. لاس کې چې کومه پنجه ده دا او څه ته چې موږ مړوند وایو، نو دا لاس چې کوم دی دا ډېر زیات رپیږي. د دې مسلسل رپېدو په وجه باندې څه وشي، په دې لاس کې ډېر نري واړه رګونه وي، څه د وینې رګونه وي هغه ډیمیج شي، خراب شي، او څه چې کوم دی نروز وي، کوم چې مطلب د دماغو نه نري رګونه راغلي د ګوتو او د لاس کنټرول لپاره، نو مسلسل خوځېدو په وجه باندې هغه خراب شي او دا بیماري ترې جوړه شي. دې ته هینډ آرمز وایبریشن سنډروم وایي. په دې بیمارۍ کې څه چل کېږي؟ په دې بیمارۍ کې داسې کېږي چې د ګوتو دا سرونه سپین شي، نور لاس سوري او دا سپین شي، ځکه چې وینې سرکولیشن پکې ټیک نه کېږي. دې نه علاوه په دې لاس د ګوتو سرونو کې داسې محسوسېږي لکه ته به وایې چې څوک پکې ستنې منډي، نري یا غنې پکې منډي. دې نه علاوه د لاس کنټرول ټیک پاتې نشي، لکه مطلب لکه لاس هغه شانتې مضبوط پکړ نشي کولی یا پنجه نشي لګولی کوم چې نارمل لاس کوي. لاس او په دغه کې په ګوتو کې چې کوم دی درد هم راتلی شي. د دې نه علاوه دا بیماري چاته کېدی شي؟ دا بیماري هر هغه کسانو ته کېدی شي چې څوک داسې ټولز یوز کوي چې هغه ډېر زیات رپیږي یا ډېر زیات ارتعاش شي پکې، او دا ټول زیات یوز کېږي د کنسټرکشن کار فیکټریانو کې یوز کېږي، مینوفیکچرینګ کې، سټیل فیکټریانو کې، فاونډریز کې، کم خلک چې فارسټري کې کار کوي، د لرګو کار کوي، نو دا په هر ایزي کې یوز کېدی شي. او د دې نه بچ کېدو طریقه څه ده؟ د دې نه بچ کېدو طریقه دا ده چې همیشه تاسو کله ټولز پرچیز کوئ، څه څیزلي، نو هغې ته کتل پکار دي چې هغه د لو وایبریشن والی چې پای کې دی وایبریشن کمی. دې نه علاوه انټي وایبریشن ګلوز هم میلاویږي، داسې ګلوز میلاویږي چې هغه د وایبریشن اثر کموي. تاسو دا هم کولی شئ چې د وایبریشن ټایم کم کوي. مطلب دا دی چې کم خلک دا ټولز یوز کوي نو چې هغه پوره 8 ګنټې نه یوز کوي. د دې تاسو یو ورکر وایبریشن ته څونه ایکسپوز شوی دی، څونه په خطرې کې دی، دې لپاره پکار دا ده چې موږ ته د هغه د وایبریشن د ایکسپوژر پته وي. دې لپاره هینډ آرمز وایبریشن میټر میلاویږي، وړوکې غوندې کې د کړۍ په رنګ اچولی کېږي، یا اکثر ګوتې د پاسه څنګه چې موږ رنګ اچوو ګوتو کې، نو دغه رنګ هغه میټر اچولی کېږي، او هغه د وایبریشن کوانټیټي چې څونه وایبریشن دی د هغې فریکوینسي او د هغې ایکسپوژر ټایم د هر څه میلو کي، او تاسو ته مطلب لکه ریزلټ درکړي چې ستاسو ورکر څونه خطرې ته مخامخ دی. نو څنګه چې ما تاسو ته ذکر وکړو چې د ورکرانو د وایبریشن ایکسپوژر کمول دي، نو هغه تاسو څنګه کموئ چې دغه میټر وي تاسو سره دغه میټر وي او د هغې نه تاسو میژرمنټ والئ. دې نه علاوه بعضې ټولز خپل سپیسیفیکیشن او ډیټا هم راځي چې دې وایبریشن څونه دی، نو هغې نه هم تاسو کلکولیټ کولی شئ. او چې کله هم یو لیبر یا یو ورکر د خطرې نه زیات حده پورې وایبریشن ته مخ شي، د هغه ایکسپوز شي، نو مونږ
د هغه په ځای بل ورکر راوستی شو. لکه مطلب بچای د دې نه چې ورکر مسلسل 8 ګنټې ګرینډر چلی، ښه خبره دا ده چې 2 یا 3 ګنټې پس مونږ لیبره بدلوله، بل څه کار ورکوو، یو نوی کس راولو. یا دی ایکسپوژر ټایم به کمیږي او دغه رنګ به ته خطره کمیږي. کار چې موږ خپل ورکرانو سرویلینس وکړو، موږ سره چې په سایټ باندې کم کلینیک کې کسانی کم میل نرسې ځي چې هغه د دې په سیمټمز باندې پوي وي، او ورکرز هم په دې باندې ټرین دي چې هغوی ته دا پته وي چې یاره د وایبریشن ته د ایکسپوژر څه خطرات دي او د هغې نښه نښانې څه دي چې په وخت ته پته لګي او په وخت باندې کنټرول میجرز لي. ځکه چې د هینډ آرم وایبریشن سنډروم دی بیماری کې مسله ده چې د پرمننٹ علاج نشته. دا چې یو ځل لاسونه یا ګوتې ډیمیج کی نو بیا د دې علاج نشته. دې ټول نو غټ علاج دا دی چې اول مونږ د ورکرانو ایکسپوژر کم کو، دې نه علاوه بالکل ارلیسټ سټیج باندې مونږ ته پته ولګي او مطلب د نقصان کېدو نه مونږ ته مخکې پته یو خپل ورکرز مونږه سکیور کو. د دې ویډیو په ډسکرپشن کې مونږ سه هیشټیګز اچولي یا داسې چې موږ غواړو چې پښتو ژبه کې پای باندې خبرې وشي. د دې هینډ آرم وایبریشن سنډروم باره کې تاسو ته نور معلومات د اوشا په ویب سایټ، آیوش HECU کې او د CDC په ویب سایټ باندې ملاوېدی شي. د سیفټي باره کې نور معلوماتي ویډیوز تاسو په دې یوټیوب چینل باندې کتلی شي. او الله پاک دې زموږ د ټولو حفاظت وکړي. الله پاک اصلي حفاظت کولو والا دی. د لوی الله په امان.